د هلال احمر پاکستان فاټا برانچ د سیوري لاندې د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل په هغو 900 کورانیو کې د روژې د پاره خوراکي توکي وشل شوي دي، کم چې د ضرب عذاب عملیاتو له امله د تحصیل د تاخیل د بیلابیلو سیمو نه راکډول شوي دي، کم چې اوس په بنو او ورسره خواوشا نیم قبایلي سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. زمون نوم صدر خان د شمالي وزیرستان کږه مداخل میش دله و در رسن ته راغلی وي، الحمدلله رسن میش ته هر سړي ته ورسېدله او بیا غواړي چې دغه نمونه امداد میش ته وشي دغه متاثرینو د پوره رمضان رژې دي، خلک یې کیرینه بکرې نیولې دي و خپل کیرینه یې نشته و دا امداد چې میش سره هر وخت شي میش ډېر شکرګزار یي چې دغه امداد ته میش هر وخت تیار یي، خو چې دغه نمونه امداد شي لکه دا هېڅ دی لږ کې چې په دانه شروع وشي بیا خوند وکړو. میش لکه و مروت کې اوسېږي منو مامې تر خان دی میش دله ته رشن ته راغلي وي دا رشن میش ته ملاو شوله میش خو په دا رشن کې ډېر تنګېږي، خو چې میش خپل کلي ته ورځي میش په ډېر خوښېږي. رمضان رضا د میش نه میش ته نه څپلۍ شته نه ټپۍ شته دغسې لیګه ګرځي پردي کیرینه کې پروته وي میش ډېر سخت په تکلیف پړي چې میش خپل کلي ته ورځي میش ته خپل کلي ډېر سخت ضرورت دی. دلته راغلي وي دا رمضان رشن راغلي وي دلته راغلي وي دا وخوسته بل په دا رشن باندې میش ته کور نه چې دا خو 40 کیلو سامان وکنه رمضان رضا خو سامان ډېر ضرورت وي بجمع ولا میش ته مسجونه منلي وي ډبل آنر ته ملاويږي. په دې موقع د هلال احمر پاکستان فاټا برانچ وایان فرید خان شینواری وایي دغه راشن دوی د شمالي وزیرستان په هغو غریبو او حقدارو کورانیو کې وویشلو څوک چې د 1300 کالونو راهیسې په بنو او ورسره خواوشا نیم قبایلي سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. نوموړي دا هم وویل هلال احمر قبایلي سیمو کې د انساني خواخوږۍ په بنیاد باندې د 1300 کالونو راهیسې د خلکو سره مرستې کوي چې دغه رنګ د خلکو په مشکلاتو کې اساني ورته پیدا کړي. دغه چې کوم ننني خوراکي توکي یا موادو یا چې کوم راشنو دا موږ شمالي وزیرستان چې کوم کډوالو په هغو کې تقسیم کړ او دا هغه کډوالو تاسو ته پته ده چې په 2014 کال کې دوی خپلو کورونو نه کډې راکړې وي او دلته په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې او په فرنټیر ریجن بنو کې میشتو نو دغه چې کوم راشنو دا 6 کیلو راشنو په دې کې 10 کیلو وړو 3 کیلو پکې غوړیو 3 کیلو پکې وریژې وي 3 کیلو پکې چینی چې کومه بوره ورته ویلی شي ورسره چې کومه مالګه وه پکې او نور سامانونه شامل وو. انشاءالله په روانو ورځو کې هم دغه رنګې همدغه ډول زموږ یو پروګرام شته دی او په هغه کې هم چې دی په شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي بېکوره شوي خلک دي په هغو کې به چې کوم دی راشن همدغه رنګې تقسیم کیږي. په دې موقع د شمالي وزیرستان کډوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د هلال احمر پاکستان فاټا په شان د دوی ته نورې دولتي او هې دولتي ادارې د دوی سره د روژې په میاشت کې پوره مرستې وکړي ځکه چې دوی اوس هم لا په تنبوانو کې د کډوالۍ ژوند کوي او د غربت کچه یې ورځ په ورځ راټیټېږي. د کیمرامین افتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.